press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ګرانو کتونکو، نن به زه تاسو ته د دغه دنیا لالچ او د هغې انجام مبارک یو بهترین واقع وړاندې کوم. محترمو کتونکو، تاسو ته درخواست چې تاسو دغه واقعه تر اخره پورې وګورئ. ان شاء الله العزیز تاسو ته به د دغه واقعه نه ډېره استفاده، ډېره فایده حاصله شي. ګرانو کتونکو، د حضرت عیسی علیه السلام مبارک متعلق رادرومي چې یو ځل دغه عیسی علیه السلام مبارک د یو ملګري سره په سفر باندې روان شو او دغه عیسی علیه السلام مبارک صرف د خوراک لپاره 3 روټۍ راواغستې. دوی دواړه سفر کې کله چې دوی ته لوږه محسوس شوه، دغه دواړه کېناستل او یو روټۍ عیسی علیه السلام مبارک وخوړله او بله روټۍ دغه ملګري وخوړله. کله چې ده وخوړه، په دغه وخت کې عیسی علیه السلام مبارک د اودس لپاره یو کنارې ته یو طرف ته لاړو. چې کله عیسی علیه السلام مبارک راغی، هغه درېیمه روټۍ نه وه. دغه درېیمه روټۍ چې دغه ملګري خوړلې وه. عیسی علیه السلام مبارک پوښتنه کوي چې هغه درېیمه روټۍ څه شوه؟ هغه ملګری ورته وایي چې هغه روټۍ خو بس یو ځناور خوړلې، ما ته پته نشته. عیسی علیه السلام مبارک ډېر خفه شو چې ما عجیبه ملګري سره په دغه سفر کې ملګرتیا شوې ده. دوی مزید سفر کې په دغه وخت کې کتاب لیکي چې عیسی علیه السلام مبارک یو معجزه ښکاره کړه. په دې وجه باندې که چېرته دغه انسان ته پویه راشي چې یعنې دا خو هغه سړی دی چې دا معجزه ښکاره کړه، لوټې ورته د سرو زرو کړه. عیسی علیه السلام مبارک چې کله دغه معجزه ښکاره کړه، دغه کس باندې هېڅ اثر ونه شو. مزید روان دي حتی که چې دوی مخې ته د شګو یو 3 ډیري راغلل. عیسی علیه السلام مبارک د اله العالمین په حکم سره دغه 3 واړه ډیري د سرو زرو کړل. عیسی علیه السلام مبارک فرمایل چې دغه 3 ډیرونه یو ډیرې سونه زما شوه ځکه چې یو روټۍ ما خوړلې ده، دویم ډیرې سونه د ستا شوه ځکه چې دویمه روټۍ تا خوړلې ده، او دریم ډیرې د هغه چا دی چې چا هغه درېیمه روټۍ خوړلې وي. انسان ډېر زیات لالچي دی. دغه انسان ورته وایي، دغه ملګری ورته وایي په سفر کې چې کوم ملګری ورسره و، دی ورته وایي چې عیسی علیه السلام مبارک هغه روټۍ ما خوړلې ده. نو عیسی علیه السلام مبارک ډېر زیات خفه شو او عیسی علیه السلام مبارک ورته دغه 3 واړه ډیري پرېښودل، دې ته روان شو. اوس دغه انسان ته د سرو زرو 3 ډیري ولاړ دي، خو لیکن دی سمبالولی نشي. په دغه وخت کې یو 2 ډاکوان وو چې هغوی ډاکه کړې وه او خپل تقسیم دپاره دغه طرف باندې روان وو. کله چې هغوی ولیدل چې د سرو زرو ډیري دي، هغوی رامنډه کړل. په دغه وخت کې چې دا کوم کس ولاړ دی، دی سوچ کوي که چېرته ما سره جګړه وکړه نو ما ختموي، هغه یو ډیری به هم راته میلاو نه شي، او که چېرته مې ورته ووي چې یو ډیری ستا شو، یو د هغه بل ملګري شو، یو ما ته پاتې شي. کله چې هغه ډاکوان راغلل، هغوی د دغه کس ویل چې دغه 3 ډیري دي، یو ستا شو، یو د هغه بل ملګري شو، یو زما شو. خو لیکن دومره خبره ده چې زه وږی شوی یم او تاسو به هم وږي شوي وي، نو داسې چل وکړئ چې یو کس تاسو نه لاړ شي بازار ته چې خوراک راوړي. په دغه 2 کسانو کې یو کس بازار له د خوراک لپاره روان شو چې خوراک راوړي. اوس دغه کس چې کوم روان دی، دی په لار کې سوچ کوي چې زه به ورته په دغه خوراک کې زهر واچوم، او کله چې دغه خوراک دوی وکړي، دغه دواړه به مړه شي، دغه 3 واړه د سرو زرو ډیري به ماته پاتې شي. دغه ځای کې چې دلته هغه ډاکو او دغه بل یو کس د عیسی علیه السلام مبارک سره چې په سفر کې ملګری، دغه دواړه فیصله وکړه چې کله هغه راشي نو موږ به هغه ډایرکټ قتل کړو، او دغه 2 ډیري چې کوم دي دا به یو تا شي، یو به زما شي، او دغه 3یم ډیری به چې په منځ باندې نیم کو، نیم به ستا شي، نیم به زما شي. دغه شانې فیصله دوی دواړو سره وکړه. کله چې هغه کس خوراک راواغستو، دغه خوراک روان کړو، بدې کې ورته زهر اچولي دي. کله چې راورسېدو، دغه 2 کسانو خو فیصله کړې وه چې موږ به دی وژنو. کله چې هغه ملګری د خوراک والا راورسېدو، دوی 2 پر باندې کړل، هغې چې دی قتل کړو، هغه مړ شو. دوی 2 په سړه سینه باندې کېناستل چې دغه خوراک وکړو. عجیبه واقعه د محترمو کتونکو. کله چې دوی خوراک ته کېناستل، دغه خوراک شروع کړو. دوی چې کله دغه خوراک وکړو، نو دغه 2 کسان په دغه زهر باندې مړه شول. نو 3 ډیرې د سونې پرته دي،
خو دغه درې کسان چې د مړه پراته دي نو عیسی علیه السلام مبارک دوباره په دغه ځای باندې واپسې وشوه. عیسی علیه السلام مبارک چې وکتل چې درې ډیري د سونې همغه شان پراته دي خو لیکن درې لاشونه درې مړي چې دغه ډیري سره پراته دي. عیسی علیه السلام مبارک یو نصیحت وکړو چې د الٰه العالمین بندگانو تاسو دنیا دپاره د یو انسان قتل مه کوئ، دنیا دپاره تاسو یو د بل انسان پښې مه وهئ، دنیا دپاره تاسو د خپل ورور کمی مه کوئ. محترمو کتونکو موږ تاسو لم پکار دي چې څومره مسلمانان دي څومره خلک دي چې موږ تاسو هغوی سره مرستې وکړو او موږ تاسو د هغې ډاډګرنه وکړو او موږ تاسو هغوی سره په نس خبره باندې صرف په دنیا باندې جنگ جګړې نه کوو. الٰه العالمین دې په دغه واقع باندې اول مال بیا تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.